السلام علیکم ګرانو خو ملګرو، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ملګرو نننۍ ویډیو د همدې په برک د ډېره ضروري او د کار ویډیو د هیڅکله اسکیپ کوئ مه. دا ستاسو هغه کسانو لپاره ده چې سنوسیل اپلیکیشن کې کار کوي. نو ملګرو ستاسو لپاره بهترینه ویډیو ده، دغه به اسکیپ کوئ مه. ټولو ملګرو ټولو ګروپونو کې در سره شیر کړئ، یعنې داسې خپل ګروپ چې دی وي هغه کې تا سنوسیل په اړه معلومات نه وي اپلوډ کړي، بیا یې هم در سره په دغه ویډیو پکې شیر کړه. ځکه که یو داسې کس چې هغه به سنوسیل اپلیکیشن خلاصوي یا به خلاص کړی وي یا به خلاصوي، نو ډېر ضروري او د کار ویډیو ده ملګرو. دغه سیل اپلیکیشن کې تاسو اوس کولی شئ چې تاسو یا کار پکې وکړئ یا پکې ونه کړئ. دې په اړه درته معلومات درکوم. زما هم دغه یوه ویډیو ملګرو، زما دغه یوه ویډیو چې ما جوړه کړې وي، یعنې خلک یې زما پر اکاونټ هم جوړوي، یعنې نور ویډیوګانې هم پرې جوړوي. که چېرته دغه اپلیکیشن کې کار خراب شو، یعنې کار یې ونه کړو، بیا به کسان وایي دا خو تا ویډیو وه، تا جوړه کړې وه، تا لینکونه کسان راوستل. دغه ویډیو نور خلک شیر کوي، نور ګروپونو کې شیر کوي. دې په اړه درته معلومات درکوم چې تاسو پکې کار وکړئ یا پکې ونه کړئ. دغه ویډیو په سر زه تاسو ته ټولو ته وایم، دا ویډیو د ډېرو کسانو سید ملګرو، دا ویډیو د ډېرو کسانو سره شته. په خپله د سنوسیل اپلیکیشن والا چې دی، سنوسیل کمپنۍ والا چې دی، هغه هم دغه ویډیو کسانو ته شیر کوي. هغه ورته وایي په پښتو ورته وایي، یعنې دوی خپله چټ جي پي ټي یو ویبسایټ استعمالوي چې هغه تاسو ته پښتو معلومات درکوي. هېڅکله دغه باور مه کوئ. کوم وټساپ ګروپ چې ما سره و هغه کې راسره دغه کمپنۍ والا سره ملګري وو، کسان در سره اډمینان وي، دوی به داسې معلومات نشرول، ما هم وټساپ کې نشرول چې مقصد د سنوسیل اپلیکیشن خلاص کوي، خو دې نه ولې هېڅکله خلاص نه کړی. نو ملګرو راتلونکي ویډیو د دې په اړه درته راوړم چې آیا دغه کې سود شته او که نه شته. خو اوس دغه معلومات تاسو هېڅکله مه پرېږدئ، ویډیو در پای وګورئ، زه درته معلومات اپلوډ کوم. ملګرو مخکې له دې زه درته معلومات ووایم چې دا سنوسیل څنګه کار کوي او څنګه دی. د هغې لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ. نو ملګرو دغه سنوسیل اپلیکیشن چې دی د سود په اړه، یعنې سود پکې دی، خراب دی، کار کوي، ګناه لري نه لري، هغې په اړه راتلونکي ویډیو درته راوړم. خو اوس تاسو دغه ویډیو وګورئ. دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه معلومات درکوم چې سنوسیل اپلیکیشن چې ما دغه خلاص کړی، ما زیات مارکیټینګ ورته کړی دی. خو اوس چې زه پرې پوه شوم، یعنې که چېرته دغه سنوسیل اپلیکیشن رښتینی وای، یعنې بیخي په رښتینی وای، کار هم پکې کولی، نو دا به څه شي کې کار به یې کړی وای، پلی سټور کې به دغه موجود وای. د سنوسیل اپلیکیشن به پلی سټور کې موجوده، خو دا په پلی سټور کې نشته. ولې پلی سټور کې نشته؟ پلی سټور هغه اپلیکیشن نه مني چې حقیقي وي، رښتینی وي. که اف جي کوین وګورئ، اف جي کوین چې دی دغه 15 کاله قرارداد ورسره کړی، 15 کلونه وروسته دغه بیا خپل ځای کې نه پاتې کېږي. خو سنوسیل اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته. مخکیني داسې ویبسایټونه وو چې هغه په پلی سټور کې وو، بیا به هم کار بند شو، خراب شو، هغه به وچه چې شو، هغه به هیک شول. نو دغه اپلیکیشن په اسانۍ سره هیک کېږي. سنوسیل اپلیکیشن ما زیات مارکیټینګ ورته کړی. سنوسیل اپلیکیشن ته کوم ملګري چې ما راوستل دی، هغو ته زه هم اوس وایم، اوس پورې خو بند شوی نه دی، خو زه بیا اوس ورته وایم چې ملګرو زیات ډیپوزیټ پکې مه کوئ، خپلې پیسې ورڅخه واخلئ، ډیلیټ یې کړئ، ختم یې کړئ، خپله ګټه ورڅخه واخلئ، نور ډیپوزیټ پکې مه کوئ. نور ملګري چې راولي هغو ته هم دغه ویډیو در سره شیر کړئ، نور ګروپونو کې در سره شیر کړئ، فیسبوک پاڼې یې در سره دغه ویډیو شیر کړئ. لکه څنګه چې د بله ویډیو زیاتو کسانو ته رسېدلی وای زما ویډیو، هغه رقم ته دغه ویډیو شیر کړئ چې کسانو ته پته ولګي سنوسیل اپلیکیشن کې باید کار ونه کړي. دغه په کروم براوزر کې دی. کروم براوزر کې هغه اپلیکیشن وي چې هیک کېږي، بندیګي، یعنې حقیقي نه وي، نو دغه هېڅکله حقیقي دی نه. نو ملګرو ما خپله تاسو کتلی شئ، ما 2000 افغانۍ ډیپوزیټ پکې کړی دی. که چېرته تاسو زما اکاونټ وګورئ، 2000 افغانۍ ډیپوزیټ پکې کړی دی. اوس چې کومې پیسې کېږي دا زه ورڅخه ډایرکټ ویډرا کوم، نور ډیپوزیټ هم پکې نه کوم. تاسو ملګرو هم کته چې 2000 افغانۍ مې ډیپوزیټ کړي دي، دا ورسره خلم او خپله یې نه خورم، زه بل چاته په صدقه کې ورکوم. کېدای شي دغه در ډول وي چې سود پکې وي، خو اوسه پورې معلومات نه دي کړی. زه اوس معلومات کوم چې دغه کې دا ډول کار دی. مولوي صاحب ته ټوله خبره کوم چې دا ډول کار کوي، که دا کې سود راځي او که نه. که چېرته سود راته زه تاسو ته بله ویډیو راوړم، که چېرته نه پکې کېده نو زه بیا تاسو ته بله ویډیو راوړم چې یا پکې کېږي یا کار په پیسې حلال دي یا حرام دي. خو که چېرته حلال وي کار مه پکې کوئ، او که چېرته حلال وي کار مه پکې کوئ، که چېرته حلال وي هغسې بیخي مه کې کوئ په سنوسیل اپلیکیشن کې. نو سنوسیل اپلیکیشن ملګرو هېڅکله نور د کار د باور نه دی. ما هم زیات مارکیټینګ ورته کړی دی، خو اوس دغه مارکیټینګ ورته کومه چې تاسو پکې پانګونه مه کوئ. نور ملګري چې راځي مه ورته را دعوت کوئ، زه خپله هم نه ورته را دعوت کوم. کوم ملګري چې ما را دعوت کړ دي هغو ټولو ته ما وویل او دغه ویډیو هم ورته شیر کوم چې نور ډیپوزیټ پکې مه کوئ. تر اوسه پورې نه دی بند، دې نه وروسته کېدای شي بند شي، کېدای شي میاشت دوام ونه کړي، کېدای شي 2 میاشتې دوام ونه کړي، کېدای شي تا پیسې ټولې یوسي. یعنې تا ته اوس نوی راغلی دی اپلیکیشن، نوی راغلی دی، ته پکې کار کوي، میاشت بعد 2 میاشتې بعد دا اپلیکیشن جوړ کېږي، یعنې ته پیسې پکې را داخله کړي، باور دې پرې زیاتېږي، نور کسان باور پرې زیاتېږي، زیات ډیپوزیټ پکې وي. ما نه وي راوستلی، تا نه وي راوستلی، هغې نه بل کس بیخي غوټ وریا کس راوستلی، هغه دا باور پیدا کوي، خپله ډیپوزیټ پکې زیات کوي، 10,000 افغانۍ، 15,000 افغانۍ، ان 2000 افغانۍ بیخي زیاتې دي. نو بیخي تاسو ډیپوزیټ پکې مه کوئ. ما اول ځای کې نور ویډیوګانو کې ویل دي چې صرف 300 افغانۍ پکې ډیپوزیټ کړئ.
چې خالي سیستم څه بل شي اوس درته وایم چې 300 افغانۍ ما پکې ډیپوزیټ کوئ هیڅ کار لور ورته مه کوئ او دغه کار هم پکې مه کوئ او دا سنوسل اپلیکیشن کې نور هیڅ کار مه کوئ خپلې پیسې ورڅخه واخلئ او نور یې پرېږدئ او نور خلکو ته د اکاونټونو جوړولو غوښتنه مه کوئ چې تاسو سره په لینک نه راشي یا اکاونټ جوړ کړي بیخي پکې کار مه کوئ نو ملګرو دا ویډیو در سره ټولو ملګرو واتساپ ګروپونو کې پیجونو کې او ټلګرام چینلونو کې ټولو کې در سره شیر کړئ د مهربانۍ له مخې در سره شیر کړئ چې خلک د یوه مسلمانۍ د افغان ورور لپاره در سره شیر کړئ چې دغه ویډیو کسانو ته ورسیږي او د سنوسل اپلیکیشن را خلاص نه کړي یعنې دا ډول دی چې بیخي کار پکې نه کوي صحیح ده ملګرو تاسو کولی شئ چې دغه پیسې ورڅخه وباسئ زه خپله بله ویډیو ته پرې جوړوم چې پیسې څنګه وباسل کېږي او څنګه یې سود دی یا نه نو ملګرو ویډیو در سره ملګرو ته شیر